میرویس نیکه ډېر ژر وفات شو. وفات شه د خپل کوره د خپل کور د سړي په ذریعه په زار مړ شو. د خپل کور د تربره یا د اکا د زوی یا دغه چې هغه دغه ورته وکړي صفوي حکومت چې د میرویس کار وکړه ته به موږ دغه کوو. میرویس نیکه د خپل کور په سازش په زار مړ شو. لږ بچي یې وکړه، 3 هلکان وو، یو زوی وو، 2 زامن یې یو وراره وو. دې ته یې وصیت وکړي چې ایران به نه پرېږدي پر تا خوا. هغو په ډېر لږ وخت کې دا ټوله سیمه ونیوله. بیخي لوی زوی یې ونیوی. شاه محمود دا ډېر جنګونو دا ډېرو هر وخت لښکرو د باندې ذهني طور سړی په تکلیف سو، جنګ یې کاوه، خشمېده یې دغه یې کوله. نو شاه محمود په سلا یو قسم یې قیدي کوي چې دی ناجوړه دی. د ده د اکا زوی یې دغه کوي چې د محمود د تربرو اختلاف جوړ سو. خلکو خبرې شروع کړې چې محمود په خپله نه دی مړ بلکې دغه په وژلی دی، د اکا زوی ده وژلی دی. د دغه جنګ څخه زموږ بچي تله بچي ولاړ د کورنۍ جنګ. بیا احمدشاه بابا بچي ونیوه، بله جوړه کړله ډېر ژر په 1940 او د موجوده پاکستان ګرد دواړه کشمیره د دهلي تر څنډو پورې دا خو نیوکې وې، کالونیز یې وو، له آمو تر اباسین یې خپل ملک و. دا بادشاهي چې ملګري تحقیق کوي چې دا بادشاهي هم د کورنۍ جنګ په نتیجه کې برباد شو. پوپل مبارک سره اخته شو، خلکو شیطانۍ کولې، ایران په لګیا و، پرنګیان په لګیا و، نور په لګیا و. د پوپلزۍ او د محمدزۍ جګړه، بیا د محمدزۍ خپله جګړه، نتیجه دا چې افغانستان بچي هم لاړ.